ډاکټر صاحب دی. ډاکټر صاحب بله ځله سوابۍ ته راغلی دی او په ډېرو مخکتنو کې مقالې اورولې دي. د سوابۍ چې کوم انټلیجنشیا وه هغه به ورته راغونډېده چې ډاکټر صاحب یې واورېده نو خامخا به راتله، ځکه چې د ډاکټر صاحب په هره خبره کې چې کوم دی نو حکمت و او ځکه چې ډاکټر صاحب جینیس دی. نو ډاکټر صاحب چې کوم لیک کړی دی که هغه په نثر کې دی که په نظم کې دی هغه ځانګړی دی. د ډاکټر صاحب سټایل خپل ځان له جوړ کړی دی، اسلوب یې جوړ کړی دی. که څوک نثر اوري نظم اوري چې د ډاکټر صاحب یې سړی به مخکې نه وي د ډاکټر اسرار صاحب دی. نو دا ځانګړتیا ډاکټر اسرار صاحب ګټلې ده. بل د ده په کامي تحریک کې ادبي تحریک کې د ده او د دوی د کورنۍ چې کومه حصه ده هغه ټولو خلکو ته دوی خپل پروفایل شته. زما مطلب دا دی د دوی د کورنۍ ټول خلک څوک ټول غړي شکر دی خلک عزت کوي، د قدر په سترګو ورته ګوري، ځکه چې دوی ټول عمر د ځان دپاره نه د کام دپاره کار کړی دی او د دوی د خاندان ټول خلک په څه نه څه شکل باندې تخلیقګران دي. دوی پروردګار پیدا کړي داسې دي او درانه خواږې پیدا کړي دي. د پښتنو مینه پرې ماتېږي. داسې خلک چې په چم ګاونډ کې نو هلته کې مینه وي، هلته ورورولي، هلته انسان دوستي، هلته کې امن وي. چې د ډاکټر اسرار صاحب په شان خلک په کوڅو کې ګرځي، په سړکونو ګرځي، په حجرو کې ناست وي، نو پښتنو ټولنه پرې راجوړوي. د ډاکټر اسرار صاحب شاعري د ده نثر د خپلې خاورې نه انعکاس دی، د خپل کلچر نه انعکاس دی. زه چې څومره پوهېږم او عام او خاص پرې دواړه پوهېږي. داسې شاعري نه ده کړې چې ګرانه شاعري، داسې نثر یې هم نه دی لیکلی چې ګران دی. ډېر اسان عام فهم او د ده کتاب چې څوک ګوري پښتو کتاب وي خلک نه ګوري. خلک ځکه د پښتو کتاب نه ګوري چې خلکو اسانه پښتو ګرانه کړي، نو ده ګرانه پښتو اسانه کړې. موږ ډېر بختور یو، زه ځان ډېر بختور ګڼم چې زه د ډاکټر صاحب سره چې تاسو دې ملګرو او په خصوصي توګه خدایي خدمتګار ډاکټر یوسف صاحب چې دغسې پروګرامونه ډېر را جوړ کړي دي، موږ پکې شرکت کړی دی او په داسې ادیبانو شاعرانو باندې داسې اتلانو باندې نو چې موږ یې راوغوښتو. موږ د دوی ممنون یو ځکه چې د ډاکټر اسرار صاحب سره ناسته موږ چې کوم دی نو د ځان دپاره اعزاز کړو. نور ملګري ناست دي خبرې وکړي، خبرې خو ډېرې زیاتې. ډاکټر صاحب پسې موږ یو ځلې راغلي، زه یو منټ کې دا خبره کوم، جمع یو جړی وه، داسې کومه میاشت وه، زما یو ملګری دی انګلینډ نه راغلی و، نورالامین صاحب زموږ په شریکه ملګری او د تصور دا شاعر نوم یې کلابټ یاره دا څو مشران راغواړو چې موږ مشاعره وکړو او دا مشران مې په مردان کې شته. نو موږ هغه وخت کې رئیس صاحب هم ژوندی و، الله پاک دې وبخي، پیر ګوهر صاحب، ډاکټر اسرار صاحب او اقبال لالا دا ټول ژوندي وو او ډاکټر اسرار صاحب په شکر دی تر اوسه پکې دی، حیات دی. نو موږ لومبي ډاکټر اسرار صاحب پسې راغلو، جمع دې حجرې ته راووت، په موږ یې چای وڅښوله. موږ ورته خپله مدعا ښکاره کړه چې دا دغسې وایي چې وړه غوندې مشاعره کوم خو دا زه ریکارډ کوم. هغه وخت کې دا کیسې نه وي، دا ریکارډینګ دا کیسې کمې وي. نو جمع نو ډاکټر صاحب یې زه خو بالکل نه ځم، تاسو دې لوړو یخنۍ ته او دې کومه ته نه ګورئ چې تاسو مشاعرې جوړوئ، موسم ته خو خلک ګوري. نو زه په زړه کې د ډاکټر صاحب نه هغه وخت کې لږ غوندې خفه شوم. هغه ته ما ویل یاره دا ړومبی پال زمونږ داسې وکړو چې بس دا مشاعره پرېږدو، واپس لاړو. سم ده، بس ما ته په خپله اندازه ولګېده. ما ته د موسمونو د شدت پته هغه وخت نه وه. بیا چې زما عمر په شا شو نو ما ته هم پته ولګېد زه هم ډاکټر صاحب ټیک خبره کړې وه. موږ ته د
ډاکټر صاحب ښکلی سړی دی یاره ډاکټر صاحب ډېر چې یاره ځینې خلک چې زاړه شي لا ښایسته شي نو دا په هغه خلکو کې دی چې سړی وایي ګنې زما رشته دار دی زما ماما دی یا تره مې دی یا رور مې دی داسې خپلولي دا مونږ داسې MNA وزیر خو نه دی مونږ د سوابۍ نه په دې میاشت کې 3 ځله دله راغلو څه چل خو پکې شته د ده مینې مونږ د مټه ونیولو مونږ یې د خواته راوستو نو څه چل خو پکې شته او اخر کې به زه ورته یو ټپه ډالۍ کړم دا چې الله دې ستا عمر تنور کړي الله دې ستا عمر تنور کړي چې د مخ نور دې تر قیامت پورې وي ډېره مننه ډېره